د پور سودا دا جایز ده. حضرت ام المؤمنین وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څادر او لنګ دا دواړه ډیر ډبل وو چې کله به کیناستو خولې به شو دغه جامې به په ده درندې شوې. درندوالی د بدبویۍ د وجې نه درندوالی د لندولې د وجې نه. ګورې کله دا نری جامه وي خو سړي وجود کې په عذاب وي وایي دا راباندې درندې دي. ګرمي موسم کې خوله وکړي بیا بدبویي ترځي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خولو مبارکو نه خوشبویي تله د بدبویي وجه نه وه د غلیظین ډبلې جامې وې. او ډبله جامه چې لنده شي نو وزن پیدا کوي. دا د ده جامې وې. فقدم بزن دا د رختو خرڅوونکي ته د موږ تاسې د دغه ځای خلکو اصطلاح کې هم خلک بزاز ورته وایي. یو سړی راغی چې جامې راوړې دا د شام د طرف نه وی د یهودي. دا خبره چې خبر شو نو ما ام المؤمنین نبی علیه السلام ته مې ویلې کاشکې یو سړی دې ورلېږلی وای د دغه یهودي نه دی دوی جامې یعنې څادر او لنګ تر هغه وخته په پور اخیستې وای چې تا ته خدای پاک دنیا درکړې وای نو ورکړې به دي. یعنې نقد خو وی نه په کور کې خو دا رختونه خو به مامیش بیا نه پیدا کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ورولېږل چې ورولېږل یې هغه ته یې وویلې چې که په پور دا یو جوړ جامې راکړي پیغمبر علیه السلام یې غواړي چې کله خدای پاک روپۍ ورکړي نو در به کړي. یهودي بدبخت وویلې زه پوهېږم دا د ما روپۍ وړي رانه په دغه چل العیاذ بالله د ما روپۍ رانه خوري. سړی بیرته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې چا خو یې نه راکوي ویې چې په دغه چل د ما نه روپۍ وړي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښه پیږي درواغ ویلي دي دا بدبخته ښه پیږي چې زه په ټولو خلکو کې د خدای پاک نه ډیر ویرېدونکی یم او زه ډیر ښه ادا کوونکی د امانت یم. صرف اوس خبره دا ده د پور سودا کې دا خبره شرط ده چې پرون موږ تاسې د سلام په مسله کې بخاري شریف کې ویلې الی اجل معلوم یو دغه چې پور ورکولی چاته نقد روپۍ ضرورت پیدا شو راغه چې ما سره 100 روپۍ پور راکه په یو روپیو کې خو تعین د مودې نه ده شرط. ورې که یو کال وي 10 کاله وي 100 کاله وي پروا نه لري. یو سودا ده په پور دا سودا کې پور که زمانه نشي معلومه مبزي دا جهالت مودې نزاع ته ګرځي او دا طبیعي خبره ده چې د پور سودا څه جګه وي د نقدو تر سودا نه. د پور سودا د جګه وي تر نقدو نه. نو اوس هغه مشتری چې په جګ قیمت باندې جامه اخلي یو مبيعه اخلي خو دا یې خیال وي چې یو 5 میاشتې 6 میاشتې خو به راته درېږي چې تعین د مودې ونه شي درېیمه ورځ به د بایې ورته یې چې ما روپۍ راکړه. نو هغه ورته چې ما د نورو نه چې 100 روپۍ یا 10 روپۍ جګ اخیسته خو په دغه دپاره مې اخیسته چې یو 2 میاشتې 3 میاشتې خو به ټیم یې پکې دی ورته چې نه خو 3 میاشتې 3 شپې ووتې یا 4 شپې ووتې نو نزاع راځي که نه راځي. او میسره عنوان چې کله خدای درکړې نټه معلومه شوه نو دی وی چې 2 خبرې دي. یو اصل عقد کې د پور خبره یي چې دا شای زه په پور اخلم د تانه نو په هغه وخت کې بیا تعین د مودې شرط. یو دا ده چې سودا وکړي په سودا کې څه نه یې سره ویلې چې په پور ده که په نغده دا شی په څو ده په دومره روپۍ باندې سودا وشوه پس د سودا نه بیا هغه سړی ورته وي که ما ته لږ وخت راکړې چې کله خدای پاک روپۍ راکړې بیا به یې درکړم. استعاره ده په دغه صورت کې بیا پروا نه لري. روپۍ لکه نغدې شوې ځکه بیع خو تقاضا د دې کې چې روپۍ خو به نغدې ورکوې عقد وشو د عقد تقاضا ده زه به مبیعه تسلیموم دی به ماته روپۍ راکوي. بیرته ده خواست وکړه دلته هم وایي داسې صورت و سړی د وکیل په صفت ورولېږو چې ماته یو جوړ جامې تر واخله چې سودا وشوه عقد وشو په عقد کې دا نه و شرط شوي پس د هغه نه بیا دا ورته ویلې چې که روپۍ بیا تر هغه وخته راته ودرېږي دلته ده بیرته ویلې چې نه دا د ما روپۍ رانه وړي نه دا د ما روپۍ نه وړي. په قسطو سودا روا ده چې په نیټو نیټو روپۍ معینې شي 3 میاشتو کې به دومره راکوي بیا 6 میاشتې بعد به دومره راکوي کال بعد به دومره راکوي دا هم روا ده په قسطو.
او په یو ځای ټولې روپۍ ورکول، خو چې تعین د چا ویب کې د مودي ویب کې د تاجیل په مقابل کې جګوالی د قیمت هم روا ده، خو د اوله نه د صرف د اجل په مقابل کې روپۍ جګول بیا ناروا دي. لکه اوس داسې صورت ما په ده باندې دا کتاب خرڅ کړو د یوې میاشتې په پور په 100 روپۍ، میاشت پوره شوه، د میاشتې نه بعد زه د ده نه روپۍ غواړم، دی چې نشته که یوه میاشت نورې راته ودرېږي، زه ورته یم ښه چې بیا به 110 راکوې. ګورې عقد نشته، د مبیعې خبره نشته دلته، صرف د ټیم په مقابل کې زه 10 روپۍ زیاتې تر غواړم. لکه دا سودخواره چې سودونه کوي چې وخت پوره شي بیا ټیم نورې روپۍ ورجګي کی، بیا یې نورې ورجګي کی، اضافه مضاعفت خو په دغه رسېږي، دا بیا حرام دی، دا ناروا ده، صرف د ټیم په مقابل کې روپۍ نشته. اما د اوله نه چې ویې چې که په نقد اخلې په 100 روپۍ که په پور اخلې 150، خو تعین وکړي سره بیعتین خبره به بیا راځي سبا سبق کې انشاءالله چې تردد وي، بیا خو سودا ناروا ده، خو چې تعین وکړي چې په پور اخلم په 150 اخلم 6 میاشتې به راته درېږي، صحیح ده. دغې وجه نه صرف د اجل په مقابل کې روپۍ جګول، صرف د اجل په مقابل کې روپۍ ټیټول دواړه ناروا دي. ټیټولو به بیا داسې صورت وي، ما دا کتاب په ده خرڅ کړو په 100 روپۍ باندې د 6 میاشتو په نیټه، اوس میاشت ووته د ما روپیو ته ضرورت شو، ده ته ووایم د 100 په ځای باندې ما ته نقد 80 روپۍ راکه، اوس یې راکه خو 80 راکه، دا 20 روپۍ دې در پاتې وي، دا ناروا ده. ولې النقد خیر من النسیه، نقد خیر دی تر چا نه تر پور نه، دا ربا په معنا کې شوې، صرف د ټیم په مقابل کې د روپۍ را کمې کړې، 6 میاشتې په ځای اوس راکه، اوس خو ما حق د مطالبې نه و، اوس خو ما حق د مطالبې نه و که نه، خو دا چې اوس ده ته ورکوم دی به په چی راضي کوم، په 20 روپۍ به راضي کوم، دا ناروا. اگر که بعضې ملایانو په دغه کې دا فتوا ورکړې ده چې دا جایز ده، دا د قبیلې د تبرع نه، لکه مدیون دا احسان وکړو د تا سره، 6 میاشتې بعد تا حق و چې روپۍ به تر غواړې، لیکن دا خیر ده که ټیم نه ده پرم، زه دا احسان د تا سره کوم، وختي پې درکړم، اوس پې درکړم، چې ته مجبوریت راغی اوس پې درکړم. نو دا بل ورته چې که نو د ما بیا دا احسان د تا سره ګواکې وایي دغه ته یې رجع کېږي چې 100 په ځای دا 20 دې در پاتې 80 راکړه. بعضې خو داسې هم فتوا ورکوي، خو عمومي خبره دا ده چې صرف د اجل په مقابل کې روپۍ جګول، د اجل په مقابل کې روپۍ ټیټول هغه ناروا دي. او د اوله نه په عقد کې د پور سودا جګوي، د نقد سودا ارزانې هغه پروا نشته. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث مبارک ویلی ده. اوس یو ځای کې په یو مجلس کې د حضرت شعبه نه چا د دغه حدیث مبارک په متعلق کې پوښتنه وکړه چې دا څنګه واقع وه. په دغه طالبانو کې چې کوم طالب پوښتنه وکړه، په دغه طالبانو کې د حضرت شعبه د استاد زوی هم ناسته. حضرت شعبه دوی ته وویلې زه تر څو دا حدیث نه درته ذکر کوم چې حرامي ابن عماره ائمه د استاد زوی ته ورجګ نشه سر یې ورمشته کړي. دا ولې د پلار نه ما دا حدیث زده کړی، نو د پلار قدر خو په ما واجب ده، زوی به هم زه قدر کم، دا د قدر د جملې نه د ورجګ شي احترام یې وکړي. سره له دې چې نن د ده شاګرد ده، د حضرت شعبه شاګرد ده، په شاګردي سره هغه حق نه ساقطېږي چې پلار دغه د ما استاد ده، دی خو مې نه ده استاد. هغه اوس دوه خبرې دي چې تا د استاد زوی ده په یک حیثیت په تا احترام ضرور ده، چې د تا شاګرد ده بیا په ده د تا احترام ضرور ده، دی به بیا د تا احترام کوي. سر خلاص شو؟ بالفرض که رشید احمد ده اوس لکه دلته چې راځي کینی، په تا چې د ده احترام ضرور، خو دغه ته چې بیا څوک سبق ویي، په دغو ملګریو کې چې څوک سبق ویي، د هغه استاد احترام په ده ضرور ده. خو سره له دې نه چې د ما شاګرد شو، د ما د استاد زوی د ما شاګرد شو، هغه نسبت نه ختمیږي چې د ما د استاد کوم نسبت ده، په هغه حیثیت پې بیا هم زه قدر کم. ما مخکې بار بار درته ویلې هغه حسن تعهد په وخت کې موږ استاد پېژنو، د استاد زوی نه پېژنو، موږ خپل شیخ و پیر پېژنو، د هغه زوی نه پېژنو. په عمومي توګه باندې دغه سلسله بیا خاص کر په ملایانو کې د پوه نه لاندې ده که نه ده.
د استاد زوی د امي ده، د استاد زوی د طالب ده، د پیر زوی د امي ده یا طالب ده، د طالب و ملای د دغه قدر بیا بیخي نه کوي چې اوس خو زه تر ده نه ښه ملا یم. پلار یې د ما استاد ده، دی خو مې نه د استاد. پلار یې د ما پیر ده، دی خو مې نه ده. خو حسن تعهد خو دا ده چې د نبي علیه السلام احترام په موږ فرض ده، نن هم د د لمسیانو فرض ده که نه؟ د په خاطر د نسبت د سیادت ختم ده. تا د استازي نسبت خو ورکېږي نه، د شاګردي او د پیري او د مریدي دا نسبت خو ختمیږي نه. نو که شیخ مړ شو، که استاز مړ شو، موږ یې زمن ذاتي پروا نه لرو. دا امام شعبه اوس خلکو ته دا ورښیي چې ګوره د استاد د زوی به قدر کې، زه یې قدر کم اگر که د ما شاګرد ده، خو پلار یې د ما استاد ده، د پلار په نسبت به زه د ده قدر کم. نور د شاګردي په لحاظ چې دی د ما شاګرد ده، دی به د ما قدر کي. د ما د پلار په حیثیت باندې چې د پلار د ما استاد ده، زه به یې قدر کم. دا وروسته روایت کې د حضرت پیغمبر علیه السلام زغرې مبارکې 20 کاسې وربشې د یهودي نه په پور اخیستې دي، زغرې په ګرو کې ورکړي. سودا په پور جایزه ده که نه ده جایزه؟ دلته 20 کاسې راغلي، مخکې موږ تاسې د 1.5 کاسو اورېدلي وو. تطبیق دا ده چې د 20 د 1.5 په مابین کې وي دا کاسې، خو د عربي دستور موافق څوک کسر غورځوي، څوک کسر پوره کوي. چې چا کسر غورځولی ده د 20 نه زیات، نو تعبیر یې په 20 کړی. چا کسر پوره کړی د تعبیر یې په 10 کړی. نه 10 کاسې وي نه 20 په دا مابین کې وي. خو کله څوک هغه لږ نیمګړتیا پوره کړي، د 25 شپو هم تعبیر په میاشتو چې سړی تللی د 25 شپې مسافر یې کړې ده، راغی وایي یوه میاشت کېږي په سفر کې. څوک بیا هغه 15 شپې چې تر 20 حقه دا اوښتې دي هغه وغورځي 20 شپې یادې کړي. خو بیا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پور سودا کړې ده، او نور به دغه خبره مخکې هم کړې وه، د یهودي نه یې ولې پور کولی، د مسلمانه نه کړه. نو موږ دا ویلي وو چې یا په هغه وخت کې د مسلمانو سره چی نه وو، یا دا چې نبي علیه الصلاة والسلام دا نه غوښته چې خپل صحابه د ده نه تنګ شي، که زه یې تر اخلم په پور باندې، نو بیا په ګرو کې هم شی د ما نه اخلي. حتی صحابه و نه به چې شی اخیست، پیغمبر علیه السلام یې 1 روپۍ نه غوښتې بیخي. حضرت جابر سره له مسکنت نه پوره وړی، پلار یې پوره وړی، چې اوښ نبي علیه السلام تر وغوښته 2 روپۍ تر غوښتې. حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې خپله اوښه ده ته د هجرت په وخت کې ورکوله، روپۍ ته غوښتې. حضرت عمر صاحب نه چې اوښ اخیست، چې هغه زوی په سپورو، حضرت عبدالله ابن عمر هغه روپۍ تر غوښتې. نو دغه دپاره چې مسلمانان باندې هیڅ نوعه تکلیف د ما د طرف نه رانه شي، یا په دغه حیثیت او یا مې وجه دا ویلې چې دا یو واقعه پیښه شوه، ناڅاپه میلمانه راغله، نږدې د یهودي کور ورسره په کور کې کښېنه، وزر یهودي ته سړی ورولېږه. دا خو یو واقعه وه. او یا اشاره د بیان د جواز ته چې د اهل ذمه سره هم سودا روا ده. دا خو اهل ذمه دي، دلته په مدینه منوره کې پراته دي. نو نبی علیه السلام د یهودي سره سودا کوي چې مسلمانان په دې پوه شي چې دغو سره سودا کول جایز ده. موږ په ملک کې اوس دلته هندوان اوسېږي که نه اوسېږي، عیسایان اوسېږي که نه اوسېږي، سودا ورسره جایز ده. نبی علیه السلام د یهودو سره کړې ده.